بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه اجمعین وبعد. درنو اوریدونکو، مګه چې کومه تیره ویډیو کړې وه، بیا یو شمېر اوریدونکو دا پوښتنه کړې وه چې بانک ته د پیسې چې راځي یعنې کارمندانو ته، نو هغه تقریبا له 24 ساعتونو نیولې تر 2 ساعتونو پورې وخت نیسي. آیا دا بانکونه خو له دې نه ګټه اخلي، دا په سود کې راځي که نه راځي؟ دا خو د بانکونو خپل پروسس دی چې هغه مرکزي بانک ته ځي، بیا له مرکزي بانک نه هغو بانکونو ته انتقالېږي چې هغه خلکو ته معاشات ورکوي. نو دا واقعیت ده چې له 24 ساعتونو نه تر 2 ساعتونو پورې دا وخت نیسي. دا د هغوی مسؤلیت دی. په دې کې کارمندان یا مشتریان که هغوی ورنه ګټه هم واخلي، دوی په دغه سود کې یا ګټه کې کوم مجرم یا دوی په دې کې ورسره شریک نه ګڼل کیږي. البته کله چې اکاونټ ته پیسې راغلي، نو دا دوه حالته لري. یا به داسې وي چې دا به کانونشنل بانک وي، یعنې مروج بانکونه به وي، په هغو به سود کوي، او یا به اسلامي بانکونه وي. که چیرته مروج بانکونه وي، نو په کار دی چې دا پیسې سمدستي راوباسي. مګر په هغو صورت کې چې په هېواد کې ناامني وي او د پیسو د ساتلو بل خوندي ځای نه وي، نو بیا د ضرورت په خاطر پیسې پرېښودلی شي، ځکه چې الضرورات توبیح المحظورات، یعنې ضرورتونه هغه ناروا شی هم حلالوي، خو دغه حلالوالی په هغه اندازې سره ده، ځکه چې یوه بله قاعده د هغه وایي الضروره تقدر بقدرها. کله چې دغه ستونزه رفع کېږي، بیا به یې سمدستي وباسي، یعنې امنیتي ستونزې چې ختمېږي بیا به یې نه پکې پرېږدي. او که چیرته دا اسلامي بانک ته ځي، یعنې چې سود نه وي ولاړ، نو بیا که هر وخت راوباسي، مشتری یا کارمند یا هغه معاش اخیستونکی هغه مشکل نه لري، ځکه چې بانک په له دې نه ناوړه استفاده یا سودي ګټه نه کوي په دې پیسو باندې. او اوس خو زموږ په هېواد کې په بانکونو باندې سود منع کړی شوی دی. نو په داخل د هېواد کې چې څوک وي، هغه له دې مشکل نه خلاص دي. خو هغه څوک چې په خارج کې دي او هغوی معاشات اخلي همدې کانونشنل بانکونو نه، نو مخکې چې ما وویل چې په کار ده چې دوی وباسي، الا په هغو صورت کې چې هلته امنیتي ستونزې وي. دا د بانکونو خپل اصول دي چې هغوی د خپله پروسس یې نه وي ترسره کړی، اکاونټ ته نشي تللی. دارنګه د چکونو تحویل ده چې له یو ملکه بل ملک چک تحویلیږي، بیا بالخصوص ډالري چک چې دا یو ځل نیویارک ته ځي. نو بیا به انشاءالله دغه موضوع د چکونو په بل کلیپ کې له تاسو سره شریک کړو او هغه به درته واضحه کړو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.